د زلزلہ ولې کېږي؟ اصل کې دا مسله د قیامت زلزلې قرآن کې الله بار بار ذکر کړی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ویو د آخرت زلزلہ الله عز وجل موږ له یادوي چې ورځ به د آخرت زلزلہ راځي. اذا زلزلت الارض زلزالها په دې ټوله دنیا باندې به یو جړه راولي الله. توجه دویمه وجه دا ده الله عز وجل د خپل قدرت موږ له ښیي. یهود به څه نصارا به څه نور خلک به څه د هغوی به لوی څه طاقت زموږ د الله دی، لوی زموږ د الله ده. ځمکه واسمانونه هغه جړه ښیي. دریمه وجه دا ده زموږ ګناهونه زیات شي، خاص کر زنا. دلته د زنا په باره کې دا خبره مشهوره ده زناونه چې کله زیات شي نو د قرآن او سنت نه دغه تعلیم موږ له راکړی شوی دی چې ایسته په دې وخت کې الله به د خلکو زلزلې به راوړي. خفش کول څه پکار دي؟ کول به دا پکار دي چې انسان سره به د لاس کې پیسې وي د محمد رسول الله د احادیثو نه معلومیږي هغه صدقه. دویمه وجه دا ده نو ته په دې لاس کې چې کله غلام یې هغه ازادول. دریمه وجه دا موږ باندې ودرېدل. دریمه طریقه که موږ باندې بیا نه نو به د رسول الله د ارشاداتو نه معلومیږي ذکر زموږ بل هېڅوک نشته سوا د الله نه. دغه الله له تسلیمي پکار ده چې ربه موږ خو ډېر کمې زیاتې به کړي. که موږ د دې ځای نه لاړ شو بل ځای کې هم راګېرئ که بل ځای کې سورة رحمان کې زموږ الله دا فرمایي وایي که د اسمان او د ځمکې د کنارو نه وتښتئ زما نه وتښتئ اخر به چېرته ځئ؟ هېڅ چېرته هم تللی نه شو.